لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم چون خدا مارا بطاعت خواند بفرستاد بہتر پیغمبران گشتے مما خیر الامم دی خدا نے آپ کو آواز اطاعت کے لیے ہے رسول اکرم ہمارا اور ہم ہے خیر الامم چپبا میں اطاعت انتخاب شو سردار دا انبیاء امت ہمیں سرداری کا ہم پغم او پراحت کی امت غاڑی ہم پغم او پراحت کی امت غاڑی پمحشر بمحمد کل زاری کا پنفسی لفظی آواز بٹول گویاوی محمد بد اللہ بدر زاری کا سرکڑ پھورت دسجدی نا امت واخلا در رحمت بدر واضح سرفرازی کا ہے قول محمد قول خدا اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك امزولو کشران سٹیج بان ناس علماء کرام رب دی علماء کرام دارا تک دی علاقه د پارا باعث خیر و ګرځي څنګه تاسو د سټیج سیکریټری ناظم صاحب خبر اخکارا کړ چې ان شاء الله ګڼ علما به تشریف اوري کوي او غیب ان شاء الله تفصیلی خبرې د موقع مناسبت سره منغو تاسو ته ارشادات فرمایي موسم ګرم دی خو الله رحم وکړو معتدل شو کنه یو طرف ته دا صاحبان دی او بل طرف ته وریش وکړي خیری خو چې په جړا نشي جړې تاسو خوخه ده کنه ده اوس کدا وای چې خدای باران مکه نو کې دې چې تاسو الله کاڼي ماڼي دلته د پراتیو په مونږ باندې گزارش وکړي لکه خدای رحمت را باندې ولې باندې خو خیر د موقع مناسبت سره مونږ باران غواړو دا څنګه چې بجې ټیم کې بجړا شي زمونږ استاد مجلس کې بل شانتي خدا دا محفل مجلس هم د رحمت دی او بر د اسمان نه چې رحمت راوړيږي نو دا به ماجونی مرکب شي که خیر ان شاء الله مګر الحمدلله الحمدلله رب منگو تاسو باندې احسان او اکرام لاره کې بلځ کې یو پندال جوړ دی التم خسته پوسټري لګېدلې دي او همدغه مجلس راته تقریبا ښکاری مړه خو چې کوم خوازي باغ او بهار دی او دا خپل محافل مجالس دي
د الله د کلام سره نسبت په بنا باندې الحمدلله الحمدلله دا موږ د دې محافل او مجالس په نسبت او د دې انعقاد په شکل کې موږ او تاسو چې کوم کی کنه رب را باندې رحم کړی دی او د ډیرو مشکلاتو نه ګوري اخوایو ولی تاسو عظیم عین وګوري علماء او تاسو اوریدلی دي چې هر یو امت تیر شوی یو ګناه کړی دا او دا یوی ګناه په زمن کې به الله چابانی یو قسم چابانی بل قسم چابانی درې قسم چابانی سلی او چابانی کانی چابانی زلزلی یو ګناه کړی دا او به دې معافي منغو تاسو د ټول امتونو هغه مجموعي د ګناه چې کم دی جړډیو او چې رب را باندې احسان کړی دی او د الله شان دی څه گزاره کیږي دا صرف او صرف دا محافل مجالس دي ګوره ښا ذکر وې تو راځي چې کمالاقي طرف به کائنات د غضب په نظر باندې وګوري او اراده وشي هغه علاقه کې یو کس لستون کې د عظیم عین د رب کائنات د سورۃ الفاتحه وی چې د سورۃ الفاتحه اوللی رب داغه نسلوي خرزي یا سلوي کال کم دی عذاب هغه ته بل طرف ته کوي نو دارا باندې خلکو احسانات او اکرامات دي لیکن نور څه مقصد نشته دی او بل طرف ته الحمدلله سو کسان دي کې خیر لګه 50 دي نو خبره خو بس برابر شونو ورځ د قیامت 100,000 کال ده 50,000 کال ده منه کنه منه لکه ورځ د قیامت باندې کنه منه اسی منل خو مونږ ټول کو منل خو زمونږ استاد سودی او د منلو مقصد دا نه دی ګوره الګ مونږ الله منو کنه منو خبر اگران د اساس تاسو ځین تر واستو والما مونږ تاسو الله منو مونږ تاسو امام الانبیاء رسول الله منو او ګریا ساتي نه د الله منو او نه د جناب محمد رسول الله منو دا کنه دا ولیکن من الله منلې منل د اعتقاد په لحاظ باندې بیل چې الله وحده لا شریک له ذات دی لیکن رب چې راته کوم خبره کوي من هغه نه منو رب راته فرمایي غیبت مکوا منګه پورن خدیو رب فرمایي زنا مکوا زکوم رب فرمایي سود مکوا زکوم رب فرمایي د حلال او د حرام تمیز کوا زه حرام خورم حلال خو بس سړی په حلاليږي هاجي دا کنه دا یار امام الانبیاء څه فرمایي هغه مزید بلغ به خبر را بل خواجه طرف ته نه زما او ملګرو عرض میدان دي چې دا 50,000 کال ورځ موت امنو خو منلیوم دغه دی چې دې دنیا کې منغو تاسو دغه شان خپل بچنګي تیار کو دا منګ باندې حق دی منغو تاسو دی عظیم عین چې کوم دی ته عملی جامه واچو دا منل به پورز د قیامت باندې بیا دو قسم خلق شي یو د خلاص والا او بل د غس والا د خلاص والا په आवाज کې ها او مقرو اے د حشر واده او راشره میدان ته شي زما هغه کم دنیا کې چې مسکړی دي کنه نیکی می کړی دي اوامر باندې میرات لکړی دي نه نواهی نه اجتناب کړی دي اے د حشر والا او راشه زما د عمل نامه وګوري او بل نه منون کی اوس به دې بي معافي د عقيدي په لحاظ باندې منغو تاسو منون کیو او چون کې د عمل په لحاظ باندې ډېری کمې دي دغه کمې په ورځ د قیامت باندې 50,000 کال ورځ د 50 ډېر مقدمات پکې دي اعلان جی پکې دي یار ډېر الحمدلله دا بچنګي 50 دی خو یو بل سرټیفیکیټ ځان سره یوړو 50 کسان دي 1500 کسان بزان سره چرته بوزي جنت ته بوزي امام الانبیاء فرمایي اتکړی لګیدلی دي جهنم ته روان دي بدایو حافظ او بګرافاسي او بسم الله الرحمن الرحیم هغه چې کوم دی چابي با توکی اتکړی به کولو کی او جنت ته به بوزي سبحان الله 1500 کسانو کو سرټیفیکیټ ملاو شو کې خیر ان شاء الله مقصد مې د خبرو داده چې دا را باندې درب احسانات دي دا چې موږ تاسو بل رنگ ورکو مړه دې مولانو خو چل جوړ کړي خو علم دی وکړو علم دی وخو دو طالب دی جوړ کړو دا دونه کار پکې سبا سکے دا موږ سنت دو دا رب موږ تاسو ته طریقه خو درې دا د علم په لحاظ باندې لومبه دستار بندي پروردگار عالم بذات خود د خپل شان لایقه امتحان د ملائکو د جناب آدم علیه السلام ترمن زواغس جناب آدم علیه السلام امتحان کې فرست ډیویژن راغې رب ورته سیروا چولا رب ورته مجلس جوړ کو
د چا مجلس دی د ملائکو مجلس دی سیره څه شی دی رب فرمایي زما ملائکو تاسو آدم علیه السلام ته امتحان کې پاس شو د علم په بنا باندې اوچت کړی شو سیره دادا تاسو ورته سجده تعظیم وکړئ دا سنت هغه طریقې را رواني دا علما د ځان نه کار نه کوي دې سره بنیاد دی او دلیل دی سره مقصد مې د خبرو دا دی چې داسې محافل او مجالسو هغه اثر منغو تاسو باندې مرتب شو چې الحمدلله موږ د ډېر ګناونو جلډیو ډېر ګناونه ما پرونه ځکه خبر وکړه ما ته ملګری بچا سیب له شان گزاره کوم مې خبره د گزاري نه وتی دا چې وای برسر عام اواز خلري ځکه برسر عام زنانه سره بینر د تاسو په دې موبایل کې ګوري کنه ګوري ها سیب زبس کوم راځي برسر عام سیب تشریف فرما شو زمنګ استادو مفتی اعظم ثانی کے بی کے جناب مفتی صاحب دامت برکاتهم العالیہ الحمدللہ الګ خیال کوا دغه شی کنټرول کا هغه سړي سوای زمونږه د مجلس ته زمونږه مهمان خصوصي حضرت مفتی صاحب چې مفتی ثانی خیبر پختونخوا چې باچا صاحب د اغوی د پاره د دې انتخاب کړی دی اغوی را ورسېدل د یو څو نارو جواب راکړي نعره تکبیر نعره تکبیر شان ختم نبوت شان ختم نبوت شان صحابه حضرت مفتی صاحب د دې مرګرو په خدمت کې درخواست چې حالات هم داسې هواګانې زی راځي که چېرته هوا لږه راډېره شي نو د ستنو ته مرګري بیدار کینی چې دا ستنې د خپل ځای نه ونه خوځېږي نو دغه خیال لږ وساتئ دا خو مفتی صاحب دامت برکاتهم العالیہ تشریف فرما شو هغه سم د موسی علیه السلام کونټې وسره د شلم پکې دی نو دغه د برکت کونټې د چې د نور کونټېګانې اوس په نشي ټینګې دی الحمدلله که خیر الګ شي ټینګې برابر کوي ولګور عرض مې دا دی چې دا د رب را باندې احسان او اکرام دی چې دا محافل مجالس جوړیږي دې سره زمونږ استاد اغل شان پاس پاتې دی ګینه ټول امتونو هر یو امت یو ګناه کړی دا او موږ د ټول امتونو د اجتماعي ګناونو چې کوم دی هغه مرکز یو خدا پدی محافل او مجالس باندې د خپل علماو په نسبت باندې د عظیم کلام د تلاوت په بنا باندې رب را باندې سه احسانات کړی دي او کار روان دي نو عرض مې دا کو چې تاسو وکتل بلی موبایل کې کوم خبره وکتله چې زنانه ذات دی او دا پاکستان دی د لا اله الا الله محمد رسول الله په زمن کې د دې ازادي شوی دا او لوی خلق به موجود دي او الله دې مخ کې خیر رفیق کی تاسو وکتل چاغي په بینر باندې سړي کلی دي ها هغه خبره لیکلی دا کوم چې د لوط علیه السلام قوم غولا رب درې قسم عذاب مسلط کو هجی او بیا دی هغه کس تاسو کې جدارا دوایا تاسو بچی دي و چې زما درې بچی دي دا درې بچی دي کوم دي نه راوړي دي ورګورو بر سره عام لانجه شروع ده ورسترو د مزید چې کوم دی د اساس طبي طرف سره روان دي عمرګورو طبينه بچکولو د پاره زمونږ استاد سره صرف حل یو داده چې موږ تاسو د علماو ته نږدې شو د خپل عقاید دغه تصحیح د پاره دین ته پوښتنه وکړو د خپل بچي دغه پاڼه باندې کو دا کم چې مخامخ ناس دي چې دا اوس 50 معصومان الحمدلله پر د قیامت باندې 50,000 کال ورځ ده د لوی مقدمات بګی دي خلک به قسم مشکلاتو کې وي څوک بس کې وي څوک بس کې وي دا حافظ قرآن دا بچي چې سینه کې د رب کائنات کلام دی مزید نور علم ان شاء الله دوی حاصلې د بنیاد د روان دي د قیدینا دا به اخري پوری د علوم چې کوم دی وحیا او چې کوم دی د علوم چې کوم دی وحی جلی داغي علوم به حاصلې رب ولبه کم مقام ورکي رب فرمایي تاسو کې صفات د خپل علمیت خېده تاسو له عذاب نه در کوم بلکې پر د قیامت باندې تو کې راځي چې دوی د پولیسرات پل سره بولاړ وي او د اسمان د ستور په تعداد باندې به منغو تاسو پوره غړ ان شاء الله پوری باسي عملګرو عرض مې ده لږ شانتي کوشش وکړ دې کې خيري چې بچو منغو تاسو باندې حقوق دي او په څلور حقوق دي چې بچي چې کوم دي پلان باندې دي
یو حق پکې دا دی چې نوم ولخیستک دی او دویم حق دا دی چې ادب وتخی دا غضب هغه حال چې کوم تاسو ته نه باچا سه په خودلا چې د کال 2 کال خواري په لحاظ باندې 50 ماشومان تیار کړی دي الحمدلله مزید منغو تاسو نور مطالبم کو کې خیری چې کوشش وکوي او خپل بچي و نور مزید دی مدرسې سره وابسته کوي ولدا هغه مدرسه ده چې دې کې دوه علوم خود لکېږي یو علوم ظاهري هم خي بل علوم باطینی هم خي یو علوم شریعت هم خي بل علوم طریقت هم خي او دا دوه علوم چې چا سره وي دا ماجون مرکب دی د کامیاب دی او چې یو علوم شریعت سره وي او طریقت سره وي دا خوش بولا دی لوی لانجه ده بس خو چې دا خواکیږي ټاپه ده باندې لګي او په نور لانجو دی اړای مقصد مې د خبرو دا دی چې دا د علماء دیوبند سره هغه نسبت په بنا باندې دغه شجره د علماء دیوبند امام الانبیاء جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تر رسیدلی دا او د نورو قسم پاټو یا د نورو مراکزو چې هغه وابسته دي خو دریم سرون پښ نه خوا تک تور تیار ده نو تیاری نظام بچ کی رڼا تر راشي ان شاء الله کې خیر تاسو نه پرزور مطالبه کوم چې سکال ان شاء الله 50 کسان دي کال لبسوي کې خیری ضرب دو سو بشي ود نرزویا نو کمل ګورو چې ودونه نه دي کړی ناغي دي بدی نیت باندې واده وکي او چا چې کړی دي او خزي بوډه شوی دا په خپل تکړه دي نو بل دي وکي سیر ادم دي دې خبره کې فعل شوي پرمې دا خبره ځکه چې ماته بچا صاحب ګرانی دا مې ځخله دی وچه شنو چې ګرانی دا ګرځنو دا رزق تور کې کدا رزق الله ورکي نو په دې نیت باندې کې خیری ښا مقدمه براته جوړیږي میدان د جهاد براته په پاکستان کې جوړیږي دا سه حالات جوړ دي نو جماعت د درې کسانو خو د درې کسانو بشونو کوشش وکړي کې خیری ان شاء الله ښا نو مزید به ان شاء الله کاله کجون وفا وکړه دې کورسو باندې بسل کسان ناسوي ترشي کال باندې سو بچا ترشي کال باندې سو یې دي نه څه شو ترشي کال باندې سو ماشومان فراغت ولکه 45 زه پینځه به یاد کړی ته کله خدای دې خیر وکینو تاسو خبرې مستاز خدمتګار اوسئ زمونږ استاد مشران اکابرین تشریف فرما دي اب تفصیلی خبرې کوي ان شاء الله سیدا واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین